بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. نن زمون د دې درس حدیث عنوان هغه د مسلمان حقوق دي، چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې څو حقوق دي. نو دا بخاری شریف روایت ته حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د وو خبرو حکم کړل. منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د وو خبرو حکم کړل، او په هغه وو خبرو کې لومبۍ خبره دا ده چې عیادت المریض، چې یو مسلمان کله بیمار شي نو د هغه بیمار عیادت کول، د هغه بیمار پرسی کول، د هغه تپوس کول، د هغه څنګه لتلل، دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. یوازې دا نه چې یو مسلمان یو ورور یو ملګری بیمار شي او ته د هغه څنګه له دې لپاره ځې چې چونکې د زما څنګه راغلی نو زه د ده څنګه لازم نه، بلکې بدی نیت باندې تلل چې د دې مسلمان د دې خپل د دې دوست د دې ملګری دا په ما باندې حق دی چې لاړ شم د ده تپوس وکړم چې دی څنګه دی، چې په دې سره د ده زړه ته خوشحالي میلاو شي، تسلی میلاو شي. او بیا دا خو د مسلمان په مسلمان باندې حق دی چې د مسلمان بیمار پورسۍ له لاړ شي، تپوس له لاړ شي چې کله هغه بیمار وي. لیکن باوجود د دې نه الله پاک دومره مهربان دی. د ترمذی شریف حدیث ته چې الله پاک بدی تپوس کولو باندې سړی ته اجر او ثواب څومره ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عاد مریضا صباحا، چې یو سړی د یو مریض عیادت لا تپوس لا د سار په وخت کې لاړ نو لش په تزر فرشته یصلون علیه 70,000 ملک الى المساء، در ماخام پورې لش په تزر فرشته د هغه د پاره د الله پاک نه د رحمت دعاګانې. او کله چې یو سړی ماخام د یو مسلمان د یو ورور عیادت او تپوس لاړ نو تر ساره پورې د الله پاک د طرف نه لش په تزره فرشتي مقرر شي او هغه د ده لپاره د بخشش د ده لپاره د رحمت دعاګانې کوي. نو یو حق د مسلمان په مسلمان باندې هغه چې کله بیمار شي د هغه تپوس کول دي. دویم نمبر و اتباع الجنائز، کله چې یو مسلمان وفات شي نو د هغه په جنازه کې شرکت او بیا د هغه د جنازې سره تلل دویم حق دی. دریم حق د مسلمان په مسلمان باندې دا دی چې وتشمیت العاطس،
یو مسلمان یو سړی ته پرنجې ورشي، په اردو کې وته چینک ویلې کېږي، پرنجې یو سړی له راشي او په هغه پرنجي باندې هغه سړی ووایي چې الحمدلله، نو کوم سړی چې اوریدونکی دی هغه به د دې تشمید جواب د دې الحمدلله جواب ورکوي په یرحمک الله سره، دی به ووایي چې یرحمک الله. او دا الحمدلله او یرحمک الله دې موقع سره دا ذکري چې الله پاک د طرف نه دا انسان چې کله د پرنجیو کی کنه دا هم د در لپاره لوی نعمت دی. د سره بده سره د جسم تازه شي، ریفریش شي، بده سره کوم تازگی چې دته بده باندې دته ملاو شي، کوم د دن نه بیماری شي بده باندې وزي، هغه الله پاک ته پته را دې وجنه بده پرنجي باندې الحمدلله ویلی او اوریدونکو باندې يرحمک الله ویل دا مسلمان حق. او سلورم نمبر کله چې یو سړی کمزوري، نو د کمزوري او د ضرورتمند مسلمان مدد کول، ونصر الضعیف، د کمزوري د ضرورتمند مدد کول. او پنځم نمبر ونصر المظلوم، یو سړی سره ظلم کیږي، زیاتې کیږي، نو د مظلوم مدد کول. بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم مسلمان سڑے، المسلم مسلمان، اخو المسلم دا دبل رور دے دا مسلمان، مسلمان دا مسلمان رور دے، لا یسلمه نبا دے بد باندے ظلم کئی، نبے دا چا ظلم تپریدی، بلکہ دا اغا دا پارا با مددگار جوڑی گی، دا اغا دا پارا با معاون جوڑی گی، او دا اغا دا ظلم مداوا با کئی، دا اغا سر با اظہار ہمدردی کئی، دا بل دا ظلم پا ظلم بنی پریدی بینا چې بل یو مسلمان باندې ظلم کیږي ته به داغه لپاره داغه خلاف आवाज نه اوچتای. لکه نن سبا په فلسطین کې، په غزه کې زمون په مسلمانانو رونو باندې ظلم روان دی. ظلم د هغه د غزه او د فلسطین د مسلمانانو د پاره زمون د پاره په موږ باندې आवाज اوچتول دا زمون په هغه باندې احسان نه دی، بلکې دا د هغه په موږ باندې حق ته، حق لازمی حق ته چې موږ د هغه لپاره आवाज اوچت کو، مؤثر आवाज اوچت کو، او هغه قوتونو ته او هغه طاقتونو ته د پیغام ورسو چې د غزا او د فلسطین مسلمانان یوازې نه دي، موږ د ټولي دنیا مسلمانان دا سره ولاړ دا هغه حق دی. دا هغه په حق کې आवाज اوچتول دا په موږ باندې لازم دی. اوم نمبر کې د مسلمان په مسلمان باندې حق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابرار المقسم، یو سره قسم وکي نو داغه د قسم په پوره کولو کې داغه ملګرتیا کول، نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تلقین راکړي، موږ ته پیغام راکړي، موږ ته حکم راکړي چې موږ مسلمان په معاشره کې دیو بل سره په کومو اقدارو باندې پاتې کیږو، او موږ له دیو بل سره څه قسمه تعاون پکار دی،
موږ له د یو بل سره څه قسمه مدد پکار دی او موږ له د یو بل سره څه قسمه خیال ساتل پکار دی. الله پاک ته موږ له د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.